ملګرو تاسو ته څنګه پته ده چې دا کومه غونډه موږ جوړه کړې ده د ملګرو ذاکر بای او د هغوی بچو ظهور بای، نو دا د اسماعیل ناشاد صاحب په یاد کې ده او د هغوی په ځای کې ده. او څنګه چې تاسو ته دا معلومه خبره ده چې اسماعیل ناشاد صاحب د پښتو ژبې ډیر ښایسته خوږ ژبې او تکړه شاعر چې کوم دی هغه او د پښتو ژبې ډیر زیات خدمات دغه شته، ډیر خدمت کړی ده په هر لحاظ سره. بیا د هغه د فن چې کومه پختګي ده، د هغه چې کوم په پښتو شعر باندې کوم ګرفت و، د هغه چې کوم به هغه موسیقیت ته پکې هغه په خپل ځای باندې مسلم دی، هغې نه تاسو ملګري ښه خبر یئ. او بیا د هغه ډیر کلامونه چې کوم هنرمندانو په خپل خوږ اواز کې وړاندې کړي دي هغه هم مونږ اوریدلی دي، تاسو هم اوریدلی دي. نو انشاءالله دلته مونږ سره ډیر ښایسته خوږ ژبې او خوږ اواز والا مونږ سره هنرمند ناست دی جناب بهادر زیب صاحب. هغوی به د نشاط صاحب کلامونه مونږ ته په ترنم کې اورئ هم، نو هغې نه به هم خوند او مزه اخلو. یو خاص که زه خپل اړخ نه وکړم، چونکې استاد محترم قاضي جمیل صاحب مونږ سره ناست دی او دا د ناشاد صاحب ډیر جخت یعنی زیګري دوست دی. نو که مونږ هغه ته دا خواست وکړو چې یاره د هغه په حواله باندې هغه سره چې تاسو کم ساعتونه تیر شوي دي د هغه د ژوند په اړه باندې څه ناڅه داسې ښایسته د خوند او د مزې یو څو خبرې وکړي، خیر د لږ ټایم کې مختصر وخت کې د هغه څه زاړه څه یادونه یا څه داسې خاص خبرې چې هغه موږ ته پته نشته هغه د خوند او د مزې وي د ادب په حواله باندې هغه که موږ سره شریک کړي. چونکې صدر محفل دی خو زموږ مجبوري ده چې بل یو داسې هغه سره ډېر جخت پاتې شوی ملګری به د ده نه وینه. خو د هغې نه اول مخکې د خیبر ګلونه چې کوم چینل یوټیوب چینل والا ملګري دي جناب شاکر الله جان صاحب او د هغه څومره ملګري هغه سره راغلي دي د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو، مننه کوو چې هغوی هم ټایم راکړو او دلته ته رالل او د غونډې کې حاضري ولګول او بیا به چې کوم دی د پښتو ادب دا خدمت دی چې دی به بیا دا خوری یم، نو د دوی هم ډېره شکریا ادا کوم. زه د ناشاد صاحب چې کوم دی او د څو شعرو سره دوی ته بلنه ورکوم. ناشاد صاحب وایي چې زندگی می 100 ساعته د پشمار ده، زندگی می 100 ساعته د پشمار ده، ستا زړګي ته خو د 100 کالو لار ده. زندگی می 100 ساعته د پشمار ده، ستا زړګي ته خو د 100 کالو لار ده. او زنن هغه دروند پښتون لټوم ګرځم، زنن هغه دروند پښتون لټوم ګرځم، ویل چې جرنده که د پلار ده خو په وار ده. او ناشاد ځکه ډېر ډاډه او مطمئن دی، ناشاد ځکه ډېر ډاډه او مطمئن دی، د بخشش اسره پاک نبی سردار دی. نو په دې باندې زه اوس خپل دروند او ګران محترم استاد قاضي جمیل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه د نشاط صاحب د ژوند په حواله څو خبرې موږ ته وړاندې. ډېره مننه. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دا زما صادر بسر صاحب مننه، دې نه بغیر زه نیمګړی یم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعراء تلاميذ الرحمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب بسر صاحب، جناب همدرد صاحب او زمان نورو شعراو او نورو مرګرو، زه خو د خبرو په حق کې نوم راغلی خو همدرد صاحب زمانو ورکو منټلی چې سړی تیار وي نو هغه دغه نی. خو بهرحال د پیشې په لحاظ سره استاد یم نو انشاءالله څه ناڅه به ووایو. خو هماغه یو شعر د طاهر کلاچي راته رایاد شي، وایي چې بې له مینې د سبق مې نور هېڅ نه دي زده کړي،
بې له مینې له سبقه مې نور هېڅ نه دي زده کړي مولانې مچ وکړمه خبرې په هر باب خو بهرحال کوشش به کوو زه به دا ووایم چې اسماعیل ناشاد ما سره د لږ وخت د 3 کالو رفاقت و خو زه به دا ووایم چې دا محیط د 40 کالو نه و دا محیط په 40 کالو رفاقت د 3 کالو یو وفادار سړی و خو موږ سره یې ډېره بې وفایي وکړه وصل الحبیب الی الحبیب دوست سره ملاو شو مونږ یې پرېښو دوست سره ملاو شو د ناشاد غوندې خلک چا چې د پښتو ادب دپاره کار کړی دی نو اگر چې دا ډېر لیټ راښکاره شوی دی او ما به ورته کله کله ویلم چې ناشاده ته دا غزلې چې کوم دی او دا دومره ښایسته شاعري ته کې نو دا ته ولې منظر عام ته نه راولي یو خو هغه ما په بړکه په خندا نه دی صحیح کړی مسکی به شو او د اردو شاعر هم ویلی دي چې ایک تبسم ہزار شکوو کا کتنا پیارا جواب ہوتا ہے د ناشاد کم اړخ به مونږ ګورو د ناشاد یقین وساتئ چې د هغه د لمبا دې ځای کې کم ټایم کېده او د هغې نه زه تللی یم نو د اختر په 2 مرض باندې زه د هغه قبر له رالیم زما کور کې هم څوک نو خبر او اوس څوک هم نو خبر او بیا زه نن رالیم او زامنو ته ما وویلې او ذاکر ته ما په تېر اتوار باندې وویلې چې په تېر زیارت باندې چې زما اړه او خپې نه ځي تارو ته او بیا چې په ځان له کېناستم نو سوچ به مې کولو چې ناشاد به په قبر کې دا سوچ کوي چې دومره بې وفا او ما نن وکتل شکر الحمدلله زه د ناشاد ځای ته چې رالم نو اول د هغه مزار ته د نیفه نه ما تلاوت شروع کو او د هغه په مزار مې اول زیري ورکړه او د هغې نه پس ژوندوله رالیمه ما خپل حق ادا کو هغه سره او داسې نمک حرامه کسانم پکې شته چې د ناشاد روټۍ ته ناست خلکو د ناشاد خپو ته به ناست و په هغه به زور کولو نن هغه خلک دلته نشته دی یو خبره بسر صاحب تم کومه تاسو ټولو ته کوم بادر صاحب ته مې په کمنټس کې هم کړې وه چې خو ده بیا ډېر ښایسته جواب بیا ماله راکړو نو زه مطمئن شوم چې ناشاد د هېرولو سړی نه دی ناشاد پورې د هېرولو سړی نه دی تاسو نه که هېري ما نه مور پلار هېر شوي دي بادر صاحب چې کله هم د ناشاد غزل وایي زه ورسره جاړم بادر صاحب چې کله هم د ناشاد غزل وایي زما د کور والا ورسره جاړي د هغه په شاعرۍ کې پښتونولي پختګي تصوف او په الله باندې او د الله په رسول باندې بروسه او مکمل یقین او مکمل یو معاهدو تاسو د هغه شاعري په غور باندې وګورئ د هغه په شاعرۍ کې چې کوم دی تصوف هم شته د هغه په شاعرۍ کې انقلاب هم شته او د هغه عجیبه واقعات یو ورځ مې ورته وویلې په موټر کې ناست وو ما پسې راغلو نو ما ته یې کال وکړو چې یار ستا د هایر سیکنډري سکول موسازۍ چېرته دی مې ولې ناشاد صاحب څنګه چل دی څه کې سړک ورته جوړې د هایوې NH طرف نه که څه کې وایي نه یاره زه خو سوړیزو ته رالی یم وایي ما چې تا سره هم لږ میلاو شوم نو چې هغه هلته کې رالو له 7 منټه هغه ټیچر سره میلاو شو دا خاصیت په هغه کې چې په 5 منټو کې به هغه دوست جوړولو او 15 منټه پس به چې کوم دی هغه خلکو بیا تپوس کولو کله چې دی وفات شو ما په سکول کې دغه وکړو 3 ورځې زه لا نړم او په 4 ورځ لاړم له 7 منټو رفاقت والا خلک چې کوم دی هغه جړل او هغه خپه او هغه خلک چې د ناشاد خپو ته بناسو د ناشاد امداد ته بناسو هغه خلکو هغه هیر کو خو بهرحال مونږ وفادار خلک یو بسر صاحب وفادار دی همدرد صاحب وفادار دی ذاکر وفادار دی مونږ به د سره وفا کوو پوه شوئ مونږ به ورسره وفا کوو مونږ به دی هیرو نه او که د پښتو ادب دا ځلنده ستوری تاسو هیر کو نو بس بیا خو اسم پاتې نه شو سبا بسر صاحب هم روان دی زم روان یم او زه خو تاسو نه په عمر کې هم زیات یم کېدی شي چې دنیا ته وایي سړی راځي په نمبر او ځي بې نمبره کېدی شي زه پاتې شم تاسو کې څوک لاړ شو خو
عقلي لحاظ سره چې کوم دی نو زه تاسو کې مخکې یم ولې چې زما سر سپین دی او په عمر کې د تاسو نه زیات یم نو کیدای شي چې زه لاړ شم خو مهرباني به دا کوئ چې چا خدمت کړی دی او څوک دغه کوي نو آیا رول نه دي پکار ما تاسو نو د پروګرام نه مخکې همدرد صاحب دي ته خبره وکړه چې هر سړی د خپلې پیشې سره انصاف وکړي ظالم د ظلم سره انصاف وکړي او مظلوم د مظلومیت سره انصاف وکړي تاجر د خپل تجارت سره انصاف وکړي او استاد د خپل استادۍ سره انصاف وکړي او دلته کې زمونږ انصاف څه دی چې مونږ د یو شاعر سره انصاف دا وکړو چې هغه د مرګ نه پس مونږه هیر نه کړو نو دی چې څنګه رالو موټر کې ورسره زه کېناستم نو یو فقیره راله او فقیره پروفیشنل فقیره پیشوره فقیره نو رش کې مونږ گیر شو جمیل چوک کې نو دې جیب نه پیسې الله دې وبخي روغ کې نو ګوري نو د 500 لوټې روغ کو بیا ورسره د 200 لوټ روغ کو نو دای چې ورکه لاوري کنه نو ما وته مې کار دی وکړو ناشاده ما هغه پنجابي جنې لاړ نور ته ویلو زده موټر نه ټول راتاو شو ټول له پیسې ورکي دا داغه د سخاوت نخا یو ورځ مې وته ویلې مې ناشاده ستا چې ملمانه راشي نو ته کله یو هوټل ته ټلیفون وکړي او د زامنو ته ما ویلي دي دا مخامخ دي زه لږ د مزاج نه تیز یم خو سړي ته صفا خبره کوم چې یار لږه ګزاره کوئ تاسو چې د 500 روټۍ روړۍ مونږ غریب خلک یو دا 500 روپو په ځای د 300 روټۍ چې تاسو کور پخه کوئ ستاسو کور بچي به یې مخوري او ملمانه به یې مخوري ای به م دته مې ویلې چې یار ناشاده دا ته څه کې لږ غوندې په ځان کنټرول راولې نو دی مسکی شو ما خو تاسو چې په بړک هغه چرې نه وخاندلي مسکی شو په مسکا کې ما ته څه وایي چې کله ما خرچه بند زه په کومه ورځ خرچه بنده کړم په هغه ورځ باندې ما له پیسې هم نه راځي دومره د هغه په الله باندې یقین او عقیده مضبوطه وه او د صبر په لحاظ سره که بیا وګورې نو ما د ناشاد په تیزه باندې خبره نه ده اورېدلې هغه د غصې خبره ما چېرته د هغه د خولې نه د غصې خبره هغه کې ما غصه نه وه صحیح کړې نو یو ورځ مې ورته وویې چې یار ناشاده یو کار وکړه د مرګ ژوند څه پته نه لګي خو ته لږ وصیت کې یو 2-3 خبرې ولیکه نن سبا ټرانسپلانټیشن بسر صاحب د هر څه کېږي نو مې مال خپل مازغه خپل ځیګر او خپل زړه راکړه نو دی بیا هم موسکی شو ما ته کوي وایي چې څه مطلب ما یار اور اوبه اوس یو ځای یو او که ته ما له دا هر څه راکړل که نه نو زه به لږ کول شمه او کېدای شي زه هم لږ تا نه پس بیا څه خدمت وکړی شمه بهرحال خبرې ډېرې زیاتېږي وخت کوتا دی ناشاد صاحب دپاره به زه خپلې خبرې په دې دغه باندې ختمې کړم په دې شعر باندې چې تمنا وه ستا صنمه دا هغه ته ډالۍ کومه تمنا وه ستا صنمه چې ستا غم کې خپله غم شم تمنا وه ستا صنمه چې ستا غم کې خپله غم شم سر مې ستا جولۍ کې ایښې بیا یم ستا نه جدا ولې والسلام ډېره مننه دا جناب قاضي جمیل صاحب چې ډیر خسته خوندور خبرې وکړي او یقینا چې د ناشاد صاحب روح به په دې مجلس او د هغه چې کوم دا نیک ذکر کیږي هغه ته به خوشحالي رسي دې پسې اوس چې کوم زمون شاعران ملګري دي ای به خپل کلام وړاندې کوي که چا ناشاد صاحب ته ډالۍ وړاندې کوي هغه باندې چالیک کړی هغه ته به وړاندې کوي او کني خپل کلام دغه روایت تر مخه زه خپل یو څو شعره وړاندې کوم 2 شعره بیا هغې نه پس یو غزل بیا نور ملګري چې نوره مخه ګوه یاره د خپل هجر سرینده نوره مخه ګوه یاره د خپل هجر سرینده د زړه زخم مې رفو کړه د خپل وصل په ګینده او داسې مات سانګونه یاره ستا په غم کې یم پروتی لکه ولګي مرغۍ چې ناګهانه پلینده اوس دا غزل دی چې ستا جفا د یو په دوه شي زما غم د یو په دوه شي ستا جفا د یو په دوه شي زما غم د یو په دوه شي ستا ښایست د سره لمبه شي زما غم د یو په دوه شي او زما زړه چې آینه شي زما زړه د آینه شي چې ستا مخ پکې ښکاره شي زما زړه د آینه شي چې ستا مخ پکې ښکاره شي نو بیا ورځ د نیمه شپه شي
زما غم د یو په دوه شي او زما زړه غواړي وایزه بس همدغه دواړه څیزه دا دنیا چې مې کده شي زما غم د یو په دوه شي او ته چې پورته تورګې سوکړې دا په ما باندې جادو کړې ته چې پورته تورګې سوکړې دا په ما باندې جادو کړې زړه زما بله ډیوه شي زما غم د یو په دوه شي او دا شعر بسر صاحب چې داسې ورک شو په یو بل کې چې دوی په منځ کې نه وي داسې ورک شو په یو بل کې چې دوی په منځ کې نه وي هره ساه چې یوه شي زما غم د یو په دوه شي مننه داسې ورک شو په یو بل کې چې دوی په منځ کې نه وي هر سامه چې یوه شي زما غم د یو په دوه شي او زما لیک دې دوامي شي یو اواز دې عوامي شي یا قربان شي یا ټپه شي زما غم د یو په دوه شي او اخیری شعر چې ستا هم درد د افسانه شي خو ارمان یې دا پوره شي ستا هم درد د افسانه شي خو ارمان یې دا پوره شي چې پښتون په یو نقطه شي زما غم د یو په دوه شي ډیره مهرباني په دې شعرونو باندې زه اوس بلنه ورکوم زمونږ بل ډیر ښایسته ځوان لیکوال الله نور ته چې خپل خیالات مونږ سره شریک کړي ستاسو د لاسونو پړکاوي الله نور بسم الله الرحمن الرحیم د خپل مشرانو د صدر صاحب په اجازت باندې غزل به در سره شریکم چې پردي وطن کې مزدوري کول اسانه نه ده پردي وطن کې مزدوري کول اسانه نه ده او قسم په خدای مسافري کول اسانه نه ده او یو به د یو بل به د بل به د بل حق وهي یو به د یو بل به د بل به د بل حق وهي په داسې وخت کې ترقي کول اسانه نه ده مننه او دلته خو هر وخت په نه خبره مړی کیږي دلته خو هر وخت په نه خبره مړی کیږي صاحب دلته زندگی کول اسانه نه ده مننه چې دلته خو هر وخت په نه خبره مړی کیږي صاحب دلته زندگی کول اسانه نه ده او د خان بچیا د هغې تپو زمانه وکا د خان بچیا د هغې تپو زمانه وکا په سرو غرمو باندې دیاړي کول اسانه نه ده مننه چې د خان بچیا د هغې تپو زمانه وکا په سرو غرمو باندې دیاړي کول اسانه نه ده و دار به مې ځای شي که یو څو قدمه مخکې لاړم دار به مې ځای شي که یو څو قدمه مخکې لاړم یاره دا ستا سره یاري کول اسانه نه ده مننه او نوره دې خلکو د ایمان حصه پیسې ګڼلې نوره دې خلکو د ایمان حصه پیسې ګڼلې اوس فیصله په دې قاضي کول اسانه نه ده ډېره مننه دا الله نور چې ډېر خوندور شعرونه وړاندې کړل دې پسې زه اوس خپل بل ډېر ځوان فکره لیکوال او شاعر ملګري ته بلنه ورکوم جناب سعید صالح صاحب ته چې هغه راشي او خپل خیالات مونږ سره شریک کړي ستاسو د لاسونو پړکاوي جناب سعید صالح صاحب شروع په نامه د هغه څښتن چې واحد او یکتا دی ډېره زیاته مننه کوم د ټولو ملګرو چې د ناشاد صاحب دا حجره دا ځای یو مغسې آباد وساتلو د ناشاد صاحب څنګه چې غزل دی چې ژوند خو مینه محبت دی د هغې په زما د هغې په طرز باندې زما یو څو شعرونه به درته شریک کړم چې دا درې ټکې عبادت دی دا درې ټکې عبادت دی یاره تمه محبت دی د دنیا سترګې بینا خو زړه معذور له بصیرت دی د دنیا سترګې بینا خو زړه معذور له بصیرت دی ستا د تن خوله کې د لالا سنبل نګت دی ستا د اعظمه ټکی نه دی خدای ګو دې نه مې نفرت دی ستا د اعظمه ټکی نه دی خدای ګو دې نه مې نفرت دی ستا وینا چې مړه مزه تش د شونډو په سر ست دی سعید عشق کړی دی ځکه نن سر ټیټی ملامت دی او د پښتو په ژبه کې بابا تل ته ویلی شي نو د ناشاد بابا خبره ژوند خو مینه محبت دی ژوند خو مینه محبت دی ډېره مننه غزل دی چې د دې فکر له ژوند سره سم دی دا غم دی د دې فکر له ژوند سره سم دی دا غم دی ادم له ازله چې غنم دی دا غم دی د دې فکر له ژوند سره سم دی دا غم دی ادم له ازله چې غنم دی دا غم دی زما قوم تشدد د انقلاب دروازه بولی زما قوم تشدد د انقلاب دروازه بولی افسوس چې بې خبره د قلم دی دا غم دی
ډیره مننه. او ستا خبره ښه ده، انقلاب راوسته غواړي، او ستا خبره ښه ده، انقلاب راوسته غواړي، خو ما سره د خپلې خېټې غم دی، دا غم دی. او په مخ د وخت څپېړې د تقدیر د غاړې خار کړم، په مخ د وخت څپېړې د تقدیر د غاړې خار کړم، په ما کې چې د ظلم خلاف زغم دی، دا غم دی. او واړه لوی ارمانونه مې د وخت چړو حلال کړه، واړه لوی ارمانونه مې د وخت چړو حلال کړه، یو ما یو مې قلم کړی ماتم دی، دا غم دی. او نه بل هنر یې نه دی زده بغیر له محبته، نه بل هنر یې نه دی زده بغیر له محبته، سعید درته په دې خبره ګرم دی، دا غم دی. ډیره مننه مکوم جي، ژوندي راته اوسئ. ډیر مزیدار ماشاءالله دا سعید صالح صاحب و چې ډیر ښایسته خوندور شعرونه متن واورېدل. دې پسې زمونږ چې کوم ډیر ښایسته زمونږ د پښتو ژبې د پښتونخوا ډیر مشهور او معروف نوم دی او ډیر ښایسته وینا کوي ترنم سره، ټولو به پښتنو به اورېدلی وي. جناب بهادر زیب صاحب ته اوس بلنه ورکوم چې هغوی په ترنم کې مونږ ټولو ته کلامونه وړاندې کړي. بهادر زیب صاحب ډیره مننه، ستاسو ډیره مننه، مهرباني کړئ. افتخار به یې خویل دا کلام زه وایم، خو بخښنه غواړم ټول مونږ دپاره، ټول د خټک صاحب ټول کلامونه مونږ دپاره بچي دي، خو دا کلام ما بیا هم ډېر معذرت سره وایم په افغان ټي وي باندې اوس ویلی دی، راغلی دی، ټولو اورېدلی دی. او نو د ذاکر دا یو فرمایش ده چې دا خپله ووایه او ته مونږ ته لږ سر راته راکړه همدغه ځای نه او درباري غونډه کې. بسر صاحب اجازت غواړو. پزوانه کې به اکثر چې لیونی شو چې د زړه د زوره پرېوتو سړی شو د بازانو جالو نیوي کارغانو د ګیدړ هولیا بدل شوا زمری شو دې کیسې ته ډېر پناس چې مې ساتلی و یارانو در په در ګرځي اشنا مې هر درې شو دې کیسې ته فکر وړی یما حیران یم ناشاد ولې ستا په سترګو کې ازغی شو که یې وکړلو کرم ټول کارونه به شي سم که یې وکړلو کرم ټول کارونه به شي سم ټول کارونه به شي سم ټول کارونه به شي سم که یې وکړلو کرم ټول کارونه به شي سم
ته چې هر څه ترېنه غواړې ته چې هر څه ترېنه غواړې واه ته چې هر څه ترېنه غواړې ته چې هر څه ترېنه غواړې زه ترې غواړمه صنم ټول کارونه به شي سم که یې وکړلو کرم ټول کارونه به شي سم زبسل قدم درشم زبسل قدم درشم ای زبسل قدم درشم زبسل قدم درشم ترا واخل یو قدم ټول کارونه به شي سم ترا واخله یو قدم ټول کارونه به شي سم هم هغه کوي جانانا هم هغه کوي جانانا هم هغه کوي جانانا هم هغه کوي جانانا زه چې کومه باندې مرم ټول کارونه به شي سم زه چې کومه باندې مرم ټول کارونه به شي سم ډېر په قهرې داسې وویل 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 ناشاد کلي ناشړم ټول کارونه به شي سم ناشاد کلي ناشړم ټول کارونه به شي سم که یې وکړلو کرم ټول کارونه به شي سم مننه جی مننه ډېره مننه ډېره مننه دا زمونږ ډېر ښایسته خوږ ژبې هنرمند بهادر زیب بای ډېر ښایسته انداز کې چې کوم دا د ناشاد صاحب کلامونه وړاندې کړل اوس دې پسې چې کوم دی چونکې وخت مونږ سره کم دی مونځ به هم پکې کول وي نو خپل پروګرام راغونډول غواړو خو د هغې نه اول مخکې د خیبر ګلونه چې کوم چینل یوټیوب چینل والا ملګري دي جناب شاکر الله جان صاحب د هغه څومره ملګري هغه سره راغلي دي د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوو مننه یې کوو چې هغه هم ټایم راکو او دلته ته رالل او د غونډې کې حاضري ولګول او بیا به چې کوم دی د پښتو ادب دا خدمت دی چې دی بیا دا خوری یم نو د دوی هم ډېره شکریا ادا کوو اوس دې پسې بلنه ورکوم بغیر د څه تاخیر نه زمونږ کلیوال ملګری د ورمړو نه چې مونږ سره راغلی دی مجاهد سیراب صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل خیالات مونږ سره شریک کړي دا زمونږ اعزازي میلمه دی مجاهد سیراب صاحب ډېره مننه د ناشاد صاحب دی الله جنتونه نصیب کړي ستاسو په اجازت باندې یو څو شعرونه د غزل نه مخکې مونځ مې قضا کو او دیدن مې هم د یارو نه کړو مونځ مې قضا کړو او دیدن مې هم د یارو نه کړو خپه دلګیر شوم را روان نصیب مې کارو نه کړو او سیراب اوس ووایه ته ګرم شوې که زه ګرم شوم سیراب اوس ووایه ته ګرم شوې که زه ګرم شوم ما که ناوخته کو خو تا هم انتظار ونه کړو
دا یو څو شعرونه ستاسو په اجازت سره. زه تنهایی او خوشي لار او ماښام، زه تنهایی او خوشي لار او ماښام، د چا نیمګړی انتظار او ماښام، او هغه د چلې مازدیګر او یاران، هغه ټپه او یکزار او ماښام، او دریغه بیا هغسې بنډار او ماښام، دریغه بیا هغسې بنډار او ماښام، یاران رباب منګی ستار او ماښام، او ټول مازدیګر په انتظار تیرول، ټول مازدیګر په انتظار تیرول، بیا ناڅاپي غوندې دیدار او ماښام، او څه توره شپه خو دې ضرور راوړي، څه توره شپه خو دې ضرور راوړي، اغیاره ستا دلته کې کار او ماښام، څه توره شپه خو دې ضرور راوړي، اغیاره ستا دلته کې کار او ماښام، او پریوزي نور د چنارونو شاته، پریوزي نور د چنارونو شاته، سیل د مارغانو او چغار او ماښام، او راته یوې جانانه یو شانې دي، راته یوې جانانه یو شانې دي، ستا جدایۍ کې ماته دار او ماښام. او دا یو شعر دی چې لکه چې اور او اوبه نه یو کیږي، لکه چې اور او اوبه نه یو کیږي، داسې زما زړه کې قرار او ماښام. او اخري شعر به درته ووایم چې سیرابه هغه د پټي جونګړه، سیرابه هغه د پټي جونګړه، هغه د تیز باران ټکار او ماښام. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر بهترین انداز کې مجاهد سیراب صاحب شعرونه وړاندې کړل. پرې مې د لږ خوښې ته همدغه درنه غواړم، پرې مې د لږ خوښې ته همدغه درنه غواړم، او نن به درته خامخا په چغو چغو جاړم، او زه درته ګنټه وشوه په لاره کې ولاړ یم، او ته چې راوتی نه شې جانانه درنه لاړم. مننه. په دې خپلو شعرونو باندې زه اوس زمونږ د دې غونډې او د دې محفل چې کوم مشر مېلمه دی جناب نور البصر بصر صاحب چې ډېر لرې نه تشریف راوړی دی، هغه ته بلنه ورکوم چې خپل احساسات مونږ سره شریک کړي. جناب نور البصر بصر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. د صدر صاحب او د ملګرو د خپل ملګرو په اجازه سره ناشاد صاحب یو کردار د دې ځمکې په مخ تیر شوی دی، خو د دې نه وړاندې چې موږ بادر زیب له راغلي وو نو قبر سره دي هغې بچی هم ناست وو، نو بیا ناشاد صاحب سره خو زموږ ملاقاتونه تقریبا نه دي شوي، تقریبا د نیش برابر دي، ولې د هغه د خوی خصلت نه موږ واقف نه یو، خو د هغه احساسات چې په شعر کې څه دي نو د هغې نه مونږ ته د هغه د ذات پته ولګېده. الله پاک د دې نظام دپاره یو خپل قانون جوړ کړی دی، او د هغه قانون طریقې کار دا دی چې الله پاک د خپلې تنهایۍ نه وروستو چې فرښتې پیدا کوي، پیرین پیدا کوي، انسانان پیدا کوي، نو په دې کې حیوانات دي او په دې کې حشرات دي او په دې کې ډېر څه دي چې موږ وینو نه، ښکاري نه، کیدی شي زموږ نظر نه کمزوری. په دې کې هر چاته خپل خپل کردار حواله شوی دی. ناشاد په دې ټولو کې یو کردار و، د دې کردار د ښه او بد معلومات یا دغه ته ګهرای ته رسېده یا دغه دوراندیش چې دی څومره و دغه ته رسېدو دپاره مونږ یو پیمانه ږدو عام خلک چې څوک ښه دی، څوک بد دی، څوک تقواداره دی، څوک انصاف کوي، څوک نه کوي. څنګه چې قاضي صاحب وویل د هغې یو څو اړخونه بیان که ظاهري، باطن کې څه باطن کې چا ته چغې وایي
اس څومره تنها دی اس څه غواړي یقین وکړئ ما د ده په دې کتاب کې څو شعرونه ولوسته او په دې خبره باندې حیران پاتې شوم چې لکه ته یو طرف ته زور کې او ته د دې هر څه نه مبرای خو بیا هم ته د قانون منونکی لکه جومات ته ځې او که نه یوه مصره د دې دغه زه بیا ووایم اوس تا خو توبه وویسته جومات ته ځې او که نه داسې څه شعر دی نو دلته کې مونږه روحانیات او یا صوفیزم یا د پیمانې خاوندان د عقل خاوندان څوک چې د تور او سپین ترمنځه فرق کولی شي چې دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی څوک چې د خوږو او ترخو ترمنځه تمیز کولی شي فرق کولی شي د هغې نه ناشاد صاحب مبرا دی هغه د شاعرانه داسې پته لګي هغه ځي څنګه د دنیا سره دا دویم اړخ دی د هغه چې هغه به خپل بچي له تربیت څنګه کوي هغه ظاهري چې د هغه څه د دې دنیا د دې پیمانې او د دې طول او د وزن د خلکو سره روان دی څوک چې په طول او وزن پوهېږي څوک چې عمومي کائنات په یو نظر باندې دا ډېر مخلوق داسې دی چې په یو نظر باندې د کائنات ته ګوري هر سړی دې ونې ته ونه وایي د دې پاڼې شنې دي خو د دې اواز چا نه دی اورېدلی د دې ثنا څوک نه اوري که حساسیت دې ځای ته ورسي باریک بیني دې ځای ته ورسي چې اوبه خبرې کوي هوا خبرې کوي کائنات کې شور شته کائنات ټول خبرې کوي که باریک بیني دې ځای ته ورسي نو بیا به څنګه ظاهرېږي بیا به د ناشاد غوندې شاعر په ډېر ګهرۍ سره په خپل شعر کې خبره کوي خو د طول او د وزن خلک به تې په خپله پیمانه باندې هغه وزن کوي چې د دا کړي دی او د صوفیزم او د روحانیاتو خلک به هغه تې بل سایډ اخلي د ده په بعضې شعرونو کې زما په خیال ما چې څومره وکته نو د صوفیزم چې کوم اړخ دی هغه پکې ډېر زیات باریکه دی او په هغې کې دی په تجسس کې دی چې راشه منې او که نه که ته راځې او که نه دغه او مینت منې او که نه یاري کوې او که نه کله چې انسان ته پته ولګېده چې زه ولی الله شوم دا ختم شو دی تر دې وخته پورې په دې شعر کې دې اندازې ته ناست دی چې ته منې که نه مطمئن نه دی مور نه دی مور شوی نه دی د هغه ځای کې پرواز کوي لګی دی په بعضې شعرونو کې قاضي صاحب وویل چې زه د بهادر صاحب چې کله کلام وایي نو زه جاړم دا سړی په موسیقۍ پوه سړی و او د په دې لفظونو کې څه پرهرونه کولو پرېښودي دي اوس ما ته محسوسېږي خو زړه کې مې راځي خو ویلی نه شم چې دا څه دي د قاضي صاحب دغسې حل دی قاضي صاحب دغسې حل دی زړه کې مې راځي چې یار دا سړی په دې ځای کې روان دی خو لکه څنګه ډیفینیشن وکړم دا څنګه ډیفاین کړم ټیک شو جي ته یو ځای کې یو خبره کوي په دې یو بل شعر دی زما ډېر زیات خوښ شو چې ستا د خپو خاورې په سر دا را بخي و که نه د ده مزاج وګوره د سرو زرو خبره نه کوي د هیرو خبره نه کوي د ډالرو خبره نه کوي د خپله دنیا د خپل کیفیت دی هغې کې دی ګرفتار دی د ده دپاره د جانان د خپو خاورې چې کوم دی د هغې قیمت نشته هغه ورته چې دا راته روبخه دا دې را پورې حق پاتې دی دا مې په سر نوستي دي زه یو خبره کوم زموږ یو ملګری دی نوم به یې نه اخلم هغه یو خبره کوله هغه ویل زه مین وم نو ویل ما به چې خپل محبوبه کله ولیده نو هغه به مې ودروله نو د هغې د خپو نه به مې کرښه توکه او هغه خور او ما راواخیسته او ما سره غوټې غوټې په لفافه کې شاپرو کې پرته وه نو وایي چې کله به ما وبس کړلې ما به ځان ته خور اچوله او هغه قسم وخوړو په دې خبره چې زه به نشه شوم په ما به بېخودي راوسته زه به نه پوهېدم اوس دا کیفیت دی نه مني که نه د عقل خاوندان یې نه مني که نه یار د شعور خاوندان یې نه مني که نه د دې پیمانه بدله ده تر کومه حده پورې چې دی په دې شعر کې دا خبره کوي چې د خپل خپو چې کومې ستا خاورې دا رابخي او که نه د ده دپاره ډېر عظیم کار دی دا دی به په دې بېنظیر ګړه کې یا په دې قاسم علي بیګ کې د هغه دوربین نه چې ورته کله زه ګورم یا ته ورته ګورې یا خدای پاک تا ته وایي چې ته ورته د دې انګل نه وګوره
بس دغه یو سړی درته ښیم په ده لږ نظر واچوه دی به د هیرې غوندې چمک وي دی به ښکاري ځان له جدا د دې هر څه نه جدا بلکل ولې چې د ده وجود نه دی ته چې د هغه کیمرې نه ګورې ته به د روح ګورې چې ته د روح ګورې هغه باندې د پالش کړی دی د خپل نفس سره جهاد کړی دی او ظاهري او باطني کې فرق دی دلته نشاط صاحب خو څه بله خبره کوي که نه هغې ته خو رسېده غواړي که نه خو هغه خاورې د خپو چې ته راواخلې او ته یې ځان ته په ګیلاس کې واچې او تا نشه کړي تا ته به بیا د خپل احساس پته ولګي چې زه کوم ځای روان یم دا څو ورځې وشو چې دا خبره ماته شوې وه خیر زه خو نور شعرونه چې ډېر ښکلي دي او ډېر مزېدار دي دی یو خبره کوي چې مونږ ناشاده ټول عمر مونږ ناشاده ټول عمر تو راتو د خاله شو خبره ختمه که څوک وایي چې دا سړی د وحدت الوجود قایله نه دی نو دې شعر کې د ده دغه اړخ پروت دی نه له نور دپاره سپیشل وینو چې دا یو خبره کومه بیا ټایم نه لم تو راتو د خاله شو نقطه ده شیرمنګل صاحب وایي چې اور اخلم د ځانه دا لوګی څه دی او زه څه یم زار چې شملتانه سپېلنی څه دی او زه څه یم لټ پلټ مې ګډ کو د حکمت او فلسفي کتاب ژوند څه دی پوه نه شومه مرګی څه دی او زه څه یم اوس د دې ناشاد صاحب هغه شعر ته راځم پرېږده سیري منګله سر په دې نقطه خلاص کا دی د خال خبره کوي تو راتو د خاله شو هغه وایي پرېږده سیري منګله سر په دې نقطه خلاص کا عقل څه ته وایي لیونی څه دی او زه څه هغه په دویمه مصره کې د دې خبرې ډیفینیشن کړی دی که نه لکه بیا مونږ د دې دریو واړو کردار ته کوزیږو نو بیا عقل څه ته وایي لیونی څه دی او زه څه دا ډېره اوږده خبره ده بیا په دې باندې بل وخت خبره وکړو انشاءالله خال دلته کې وویل دې سړي یو خبره وکړه چې خال د وحدانیت نقطه ده زه خو د ده شعر نه دا اخلم کېدای شي زه غلط یم دا کیمره هم لګېدلې ملګري ویډیوګانې هم کوي خو دا نقطه چې کوم دا د وحدانیت نقطه ده دی د وحدانیت قایله دی واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا د دې نه مبرا دی د تفریق نه مبرا سړی دی دی په دې یو خال په دې وحدانیت باندې ولاړ دی چې دی د رب ذات پسې زور کوي لګی یو سړی په ځنګل کې پیدا شوی دی که دی وایي چې ماله پیغام نه دی راغلی ماله رهبر نه دی راغلی ماله رهنما نه دی راغلی نو ستا په وجود کې ستا رب موجود دی ته به د خپل وجود نه دا احساس کې ته به د ځنګل نه دا احساس کې ته به د اسمان ته ګورې چې دا چا جوړ کړي دي ته به په خپله رب ته رسې دې سړي چې څومره زور کړی دی په دې نوره شاعرۍ کې ما وکته نو د ده په دې یو شعر باندې ودرېدم چې تو راتو د خاله شو مونږ ټول عمر کې څه وکړه بس همدغه یو تصور و او په دغه تصور پسې روان خلک یو نو بیا د هغې هغه ریزلټ راغو ظاهري کې هغه بچی ماشاءالله مولانا دی او ده ته وویل چې یاره ته لاره ګورې همدغه ده اخلاصي لاره همدغه ده دلته علماء کرام هم ناست نو کېدای شي زه غلط یم خو زما خپل تصور داسې دی کېدای شي زه په وحدت الوجود خبره وکړم خو زما چې څومره خیال راځي نو دی د وحدت قایل لکه ما بل ورځ یو ښځې کې خبره کوله چې په کائنات کې جنګ شته دې ماشوم ته مې خبره کوله زه اکثر له په خبرو کې دی لکه له کلاس وم په کائنات کې جنګ شته نشته که جنګ وی نو دوه خدایان به خدای یو دی چې خدای یو دی دا څومره جنګ چې دی دا د خدای د طرف نه دی واقعي بیا دغه خبره چې د اویو میندو دومره مینه لري واقعي بیا دغه وحدت پسې ناشاد صاحب ځان رسولو کوشش کړی دی ده کې خاموشي پیدا کړې ده د انر بند شوی دی هغې نه بهر ګوره الله پاک چې یو سړي له قوت او طاقت ورکړي دا خو راسره منئ که نه چې هغه هر څه کولی شي رب خو عظیم دی که نو دله یو اړخ ورکو دی په دې کتاب باندې لیکي مینه ژوند خو مینه محبت دی دی د غفور الرحیم قایل دی
د قهار او جبار خبره خو یو سیټ ته دغه پرېږده خو د الله صفتونه دي ډېر دي خو ده چې کوم مخته منډه وهلې ده نو دی په عشق کې مبتلا دی چې په عشق کې مبتلا دی نو دی راغلی دی وحدت لا او په وحدت کې بیا د داسې کار کړی دی چې د عام خلکو د تصور نه پاس دی نو بیا به زی بعضې شعرونو کې آیاتونو له که دې کې شروع کې یو خبره کوي د عربای متعلق خبره کوي چې کله تاسو په قرآن کې په کوم لفظ په ترجمه یا د هغې په معنا باندې ورخلی نو تاسو د هغه عربو شاعر وګورئ لغات هغه سره هم دي که نه شاعر سره هم لغات شته که نه معنی شته دلته ناشاد صاحب ډېر څه دی یار څه ووایم ستړی به شم یو نظم ویم او تلاش گمشده او تلاش گمشده نظم دی ملک عرفان صاحب زما یو ملګری دی هغه ته ډالۍ کومه چې پورې جومات کې یو اعلان کېدلو ملا صاحب په چغو چغو ویلې چې خدای مو به خیلان واورئ پورې جومات کې یو اعلان کېدلو ملا صاحب په چغو چغو ویلې چې خدای مو به اعلان واورئ د یوې کونډې نه ماشوم ورک دی تورې جامې دي شلېدلی کمیس عمر یې کم از کم څه شپږ کاله دی لږ شان په ژبه تړتړی غوندې دی په پښتو ژبه کې خبرې کوي پیزار یې نشته هم سرتو سر دی که چاله چرته هم په لاس ورغلو نو دې جومات ته یې راورسوئ که چاله چرته هم په لاس ورغلو نو دې جومات ته یې راورسوئ مولا په دویم ځل دا اعلان کولو چې زما په ټول بدن هیبت پورې شو ما په سرو چغو باندې لاس پورې کړو چې هلې ورک شوم یو ځل بیا ورک شوم بیا مې جومات طرف ته منډې وکړې چې زه یم ورک چې زه هم ورک یم بل اعلان وکړه زما کیسه څه عجیبه ده صاحبه د نن نه لس کاله څه وړاندې صاحبه د پېښور ته مور راوستې ومه مور مې دوکان کې څه سودا اخیسته یو پوکڼو والا مې خوا کې تېر شو مولانا صاحب یو پوکڼو والا مې خوا کې تېر شو او دا ډانګې د ده په اوږه پروت و لکه د نورو وړو زه هم پسې تر ډېره لرې پورې ورسېدم په لږ ساعت کې رانه مور ورکه شوه په لږ ساعت کې رانه مور ورکه شوه بیا په ډېر هیبت مې خوا دې خوا کتل زه په ژړا شوم ما ویل مورې ما نه بلا خلک چاپېر ودرېدل ویلې ته څوک یې بچې ولې ژاړې او ولې ژاړې زه د دې خلکو منځ نه ووتمه ما په ژړا ویل مورې بس یو سړي د لاسه ونیومه او په ټول ښار کې دومره وګرځولم چې مې د خپو تلو تڼاکې وکړي بیا یو هوټل والا ته یې وسپارلم اعلان شو ختم زه بهر راووتم خاص په پیزار کې یو ابای ناسته وه ما ورته 10 روپۍ په لاس کې کېښوې ویلې بچی خدای دې بې موره مه که او دې خبرې سره سر پورته کو خو دا ړنده وه دواړه سترګو باندې بس ما به سر چې ورته څنګ وکته ما ویلې مورې زما ښکلې مورې د اسماعیل ناشاد خټک صاحب چې کوم دی دا کتاب دی چې کوم چاپ دی او دا شعري مجموعه ده چې د دې نوم دی ژوند خو مینا محبت دی او اسماعیل ناشاد خټک صاحب دا دغه د شعرونو مجموعه ده او بسر صاحب په ډېر ښایسته خبرې وکړي یقینا چې ناشاد صاحب چې کوم دی مخکې ما ووی چې هغه په فن باندې د شعري فن باندې چې کوم دی هغه ګرفت دی هغه ډېر کلک دی او مضبوط دی او بل چې هغه کوم دې کام ته یو پیغام رسول غوښتل چې هغې کې تصوف دی هغې کې یو پښتونولي ده پت دی ننګ دی وحدت دی اتحاد دی اتفاق دی او بیا خاص کر مینا محبت دی او چې کوم دی هغه د فکر او د سوچ مرکزي نقطه ده چې هغې ته اشارې وکړي نو یقینا چې هغه پیغام
رسولو کې چې کوم ناشاد صاحب دی نو پوره په پوره باندې هغه چې کوم دی کامیاب شوی دی. اوس دا فکر چې کوم دی دا مونږ ټول اورو ګورو لولو نو دا صرف لوستلو دپاره نه دی نو خوند او مزه خو په خپل ځای خو بیا د دې کې چې کوم فکر دی هغه باندې ځان اول پویول غواړي او بیا هغه فکر چې کوم دی عملي خپلول غواړي او بیا په دریم سټپ کې چې کوم دی دا نور نوي کول ته رسول غواړي. نو دا د دې کتاب زما په خیال باندې چې کوم دی دا یو مین اهم میسج دی چې دا ټولو تاسو ته ورسي. مننه جي. زمونږ په دې غونډه کې ادبي محفل کې یو بل ګران او دروند ملګری افتخار صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی دلته مخې ته راشي او د خپل فن مظاهره وکړي، خپل احساسات او خیالات مونږ سره شریک کړي. ستاسو د لاسونو پړکاوي جناب افتخار صاحب. زړه مې بیا داسې نرې نرې خوږېږي، زړه مې بیا داسې نرې نرې خوږېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، زړه مې بیا داسې نرې نرې خوږېږي، زړه مې بیا داسې نرې نرې خوږېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي. خدایه دا چې مې د کوم جرم سزا ده، خدایه دا چې مې د کوم جرم سزا ده، خدایه دا چې مې د کوم جرم سزا ده، میوه‌دار بوټه مې شڼ شلوچېږي، میوه‌دار بوټه مې شڼ شلوچېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، ما په ناز په خپله وینا ولوی کړی، ما په ناز په خپله وینا ولوی کړی، ما په ناز په خپله وینا ولوی کړی، هغه زما د مرګ باعث جوړیږي، هغه زما د مرګ باعث جوړیږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي. د هغه د درد او غم اندازه وکړه، د هغه د درد او غم اندازه وکړه، د هغه د درد او غم اندازه وکړه، چې منزل باندې ولاړ وي راغورځېږي، چې منزل باندې ولاړ راغورځېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي، داسې ښکاري چې د ژوند کیسه ختمېږي. دا آخري شعر دی چې ناشاد صاحب لیکو. د ناشاد ارمان په ژوند
के पुराना शो दनाशा दरमान पजवन के पुराना शो दनाशा दरमान पजवन के पुराना शो मान पस दिपदे को रहमत वरेगी मन पास दिपदे को रहमत वरेगी दसिखकार चिदजुन के सखतमीगी व दसिखकार चिदजुन के सखतमीगी दसिखकार चिदजुन के खत्मीगी ज़िल में बयान दासी नरे नरे खुगीगी वज़िल में बयान दासी नरे नरे खुगीगी दासिखकार चिदजुन के खत्मीगी दासिखकार चिदजुन के खत्मीगी दासिखकार चिदजुन के खत्मी ډیر بهترین انداز کې افتخار صاحب د نشاط صاحب ښکلی کلام وړاندې که ملګرو زمونږ د دې غونډې او د محفل چې کوم صدر دی هغه ته یو ځل بیا زه د زحمت ورکوم او بیا ورته درخواست کوم چې هغه خپل صدارتي کلمات چې کوم دي هغه موږ ټولو ته وړاندې کړي. ستاسو موږ ټولو د مخکې جناب قاضي جمیل صاحب ستاسو د لاسونو پرکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کې ما د نشاط صاحب خبرې وکړې تاسو ته. یقین وساتئ زه په نشاط باندې خبرې نشم کولی، یا زما اړه کمزوری دی یا هغه مینه دومره راکړې ده. ذاکر ته د دې شی ډېر زیات علم دی. د نشاط کلام چې زه د بادر زیب نه اورم او که د چا نه م اورمه نو ماله جړه راځي. او تاسو په دې کې شک کوئ چې دا افتخار کم اخري کلام وویلو، په دې کې تاسو د هغه په ولایت کې به شک کوئ. د هغه په ولایت کې څوک شک نشي کولی. کم کم اړخ به د مونږ د ګورو. زه یم چې دا شپه ورځ به تېره شوه. بل بصر صاحب چې کوم دی په وحدت الوجودیت په تصوف او په دې ټولو دومره رڼا واچوله. اوس وحدت الوجودیت باندې که مونږ خبرې کوو نو بصر صاحب خو به زما په خیال باندې چې په دې فکر کې وي چې دی د وحدت الوجودیت قایل و. خو زه به دا وایم چې د وحدت الوجودیت قایل نه و، وحدت الوجودیت پکې موجود و. او د دې نه علاوه زه ما ډېر دوستان ډېر خپل ډېر لوی لوی سخیان صحیح کړي دي. خو زه به دا وایم چې د موجوده دور حاتم تایی که مو کنه نو هغه اسماعیل ناشادو. د جون په هر اړخ باندې که تاسو وګورئ د په شاعرۍ کې نو تصوف هم ټچ کړی دی، وحدت الوجودیت هم ټچ کړی دی، انقلاب هم ټچ کړی دی، خو زغملی دی په خپل زړه باندې. که د معاشرې برایي ده او د بده ګڼلې ده نو د په خپل زړه زغملی ده. د هغه خپل یو اخلاق و او دغه شانته د هر سړي خپل یو اخلاقي. لکه څنګه چې صحابي راځي او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته ورټکوي او ورته وایي چې یا ام المؤمنین د نبی علیه السلام اخلاق سو. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته د ورنه هغه غاړه وایي چې ولې تا قرآن نه دی لوستی؟ ورته وایي ام المؤمنین قرآن مې لوستی دی. وایي دا د نبي اخلاق و. نو په اخلاقو باندې چې کوم دی نبی علیه السلام چې کوم درس ورکړی دی نو د ناشاد په شاعرۍ کې اخلاق هم شته، تصوف هم شته دی، وحدت الوجودیت هم شته، انقلاب هم شته او
بعضې څیزونه یې داسې ټچ کړي دي لکه د عبدالحمید بابا غوندې موشګافي هم پکې شته. په اخلاقو باندې به راشو. اخلاقو دپاره زما په خیال باندې به بصر صاحب 1 نمبر مونږ ورکو او دغه 1 نمبر سره چې مونږه د یو سړي په ښه سړیتوب باندې 0 ورسره زیات شو دا څه شی شو 10 شو. او که د ده ښایست مونږ بیا راواخلو نو دغه 100 شو چې 0 مو سره بل زیات کو. او که د هغې نه پس بله خوبي هغه راوالو نو بیا ورسره صرف سر زیات کوي نو 1000 شو. او که د هغه نور په چاپیرچل کې څه کارونه کړي 0 مو سره سات کو 10000 شو. چې زی ورپسې 0 زیاتې دا به زیاتېږي. خو چې دغه 1 ته د ناشاد د اخلاقو لرې کې هر څه 0 شو. ناشاد د دې شخصیتو او د دې خبرو سړی و. یقین وساتئ زه هر نشم ویلی بصر صاحب په ما څه چل کېږي زه نشم ویلی. تاسو ته د هغه د ولایت پته نشته دی او د تارو خلکو او د بېنظیر ګړی خلکو او د قاسم علي بیګ خلکو تاسو ته د هغه د ځیګر پته نشته دی. تاسو ته د هغه د سخاوت پته دومره نشته دی. او تاسو نه زه به دا وایم چې تاسو ډېر بدقسمته خلک یئ چې تاسو نه د ناشاد غونته سړی نن لاړو. نن تاسو د هغه په شاعرۍ کې د ولایت دغه نه کوئ. هغه په خپل ځان پوه دی. په آخري ورځ باندې چې د اسپتال نه راځي نو ما سره چې هغه کومې پټې خبرې کړي دي آزه بس چاته نشم ویلی. خو چې رالمه کور کې نو کور والا ته مې بس دوا کوه الله دې جوړ کړي سړی د جوړېدو نه دی. او ختمومه بس په دې باندې د خپل د علي خان بابا یو شعر دی چې ژوندی وم تاسو ویشتی وم په کاڼو. چې ژوندی وم تاسو ویشتی وم په کاڼو او اوس مې څه ښکلوئ د قبر کاڼي. والسلام. ګرانو ملګرو دا زمونږه د اسماعیل ناشاد صاحب په ځای کې او د هغه په یاد کې ادبي غونډه وه چې ډېر د لرې نه دروند مېلمانه هغوی د لرې نه دلته تشریف اوري کړي وه. ډېر ښایسته محفل شو او مونږ هم دا لاس په دعا یو چې الله پاک د اسماعیل ناشاد صاحب په جنتونو کې ډېر خوشحاله کړي. د هغوی چې کوم برکت او د هغوی کوم فکر و د هغه د په مونږ ټولو باندې او خاص کر بیا په دې بچو باندې کېښودلی کړي او دا ځای د آبادي دا حجره د آبادوي او همدغه شان دا بیټکونه او دا محفلونه د آباد وي. او خپله دغه د ناشاد صاحب هم په دې 2 شعرو ختمول غواړم. ناشاد صاحب وایي چې دا ساده غریزه پیغله په ساده جامو کې دا ساده غریزه پیغله په ساده جامو کې د خپل حسن ته حیرانه ځان ته ګوري په اوبو کې او په ناشاد پسې چې جاړي د خلوص د خلکو ګوره تر پرونه لویه خدایه چې راښکلو به یزغو کې ستاسو ټولو د خپل کورونه ودان وي. ډېره مهرباني ډېره مننه. قاضي صاحب ته دا کتاب ډالۍ کوم او قاضي صاحب ډېر قابل انسان دی. د ده نه مونږ ډېره زده کړه کوو انشاءالله دې زمونږ د حقیره تحفه دې قبوله کړي. ډېره مننه بصر صاحب ډېره مننه ستاسو ډېره یو جهان مننه چې زه ما غوندې عجز او غریب سړی دومره لوی سړی وګڼلو. ډېره مننه تاسو په خپل عظیم یې.